ملګرو زموږ دنیا کې په زرګونو قسم بوټي موجود دي. په دې کې زیاتره قسمونه داسې هم شته د کوم باره کې چې ساینسدانانو ته هم پته نشته. نن به موږ په دې کې عجیبه ښکارېدونکي بوټو باره کې خبره کوو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې دې کې عجیبه لیدونکي بوټي کم دي. داسې بوټي چې تاسو یې ووینئ حیرانه به شئ، نو د ویډیو اخره پورې خامخا وګورئ. نمبر 1 نیپنتھس آرډرورثي. په دې کې د ګړي په شانتي یو پوډ موجودي. دا په خپل ګړي کې اکثر منګک او نورا حشرات هم رانیسي. دا زیاتره ماونټ هکټیریا او د فلپاین لري ځنګلونو کې ملاویږي. هسې خو دغه بوټي زیاتره حشرات خوري، خو د انسان دپاره دا خطرناک نه وي. په 2010 کې ایریزونا سټیټ انټرنیشنل انسټیټیوټ فار سپیسیز ایکسپلوریشن دا د ټاپ 10 نیو سپیشیز لیست کې اچول شوی دی، او د 2012 IUCN ریپورت مطابق دا د دنیا ټولو نه خطرناک قسم بوټو کې اچول شوی دی. د دې بوټي یو څو قسمونه دنیا کې ملاویږي، ولې بیا هم دا په خپل سپیشیز کې ټولو نه خطرناک بوټي شمارل کیږي. نمبر 2 ټایټن ارن. دیتا خلک لاسکا پودا یعنی لاسکا بوټي هم وای. دغه بوټي زیاتره سماټرا، ملایشیا او انډونیشیا ځنګلو کې ملاویږي. دې بوټي نه یو عجیبه بوی ځي. دې نه داسې بوی راځي لکه یو مړی چې سخا شوی وي. په دې بوټي باندې لګیدونکي ګل صرف یو څو غنټو لپاره راوځي. دې بوټي نه راتلونکي بوی په وجه زیاتره کیړې مکوړې یعنی حشرات دې طرف ته مایلېږي. دا بوټي 9 کالو نه 10 کالو کې صرف یو ځل ګلونه نیسي، خو چې کله ګلونه ونیسي دې ته خلک حیرانه پاتې شي. دا ګل تقریبا 9 نه 10 فوټه پورې. د ګل کتو لپاره ډېر لري نه خلک راځي. په 2011 کې د جرمني بوټینیکل گارډن کې ټولو نه غټ ګل چې دی هغه راشوی و. د دې ګل هایټ و یعنی د دې ګل قد چې 8.5 فوټه. نمبر 3 اګلی پلانټ. اګلی پلانټ د دنیا یو عجیبه قسم بوټی دی. دا د انګولا او نیمیبیا ترمنځ ځنګلو کې ملاویږي او زیاتره خو د نیمیبیا صحرا نیمو کې کیږي. د ګل ته فریډریک ویلویچ هم ویل کیږي. دا په 1859 کې دغه سړي دریافت کړو. د دې ګل عمره قوت مدافعت د یو بوټي هم نشته. دا چې کوم ځای کې کیږي الته کې باران هم نه کیږي. هم دغه وجه نه دا بوټي د اوبو بغیر وخت تیری. دغه بوټي 100 کال راهیسې خپل پاڼو کې اوبه سټور کوي. دغه اوبه د بوټي ته مستقبل کې ژوند ورکوي. کچره دغه بوټي ټوله پاڼې ماتې شي یا مړې شي، د دې باوجود هم دغه بوټي ژوندی وي. نمبر 4 ریبلیسیا انوینډي. دا زیاتره خلک د کارس لیویا په نوم هم پیژني. دا د دنیا ټولو نه عجیبه او غټ ګل ولا بوټي حسابېږي. دغه بوټي زیاتره د سماټرا جنگلونو کې ملاویږي. دا ډېر غټ ګلونه نیسي. دا ګلونه تقریبا 3 نه 4 فوټه پورې وي، خو د دې ګلونو نه هم د ټایټن اورن په شان عجیبه او ښه بوی ځي. خو دا ګلونه ډېر زیات نایاب دي. هم دغه وجه دا چې کال 1993 یعنی 1993 کې انډونیشیا دیتا نایاب ګل نوم ورکړی. دومره غټ ګل لیدو نه پس ساینسدانان نن هم حیرانه دي چې دا ګل چرته نه راغلی او د دې جینز د کم ځای نه دي. د دې بوټي د پروتې په شان دی. دغه وجه دا چې دا په نور بوټو باندې خیږي. نمبر 5 باسکټ بال پلانټ یوفوبیا اوبیسا. دا زیاتره خلک باسکټ بال بوټي په نوم پیژني او افریقا کې ملاویږي. دا بوټي زیاتره د باسکټ بال په شان ښکاري، هم په دې وجه دیتا باسکټ بال پلانټ نوم ورکړی شوی دی. دا بوټي ډېر ورو غټیږي، هم دغه وجه دا چې په دې کې صرف 2-3 دغه سیزونه کیږي. دا بوټي به تاسو ته زیاتره بوټینیکل گارډن کې ملاو شي. زیات ډیمانډ د وجه دغه بوټي په ختمېدو دی. دا بوټي چې کله ورکوټي نو یو ګولې په شان ښکاري، خو چې کله غټ شي نو دا ورو پاڼې راوباسي. د بوټي نه چې کم لیټکس راوځي نو هغه ډېر زیات زهرجن وي. دغه بوټي اکثر ګرمیانو موسم کې کیږي، خو په دې باسکټ بال نومیسیز باندې وړې پاڼې هم راوځي. نمبر 6 ډانسینګ ټری. تاسو به د موسیقۍ په دون باندې د انسانانو ګډا لیدلی وي، خو بوټي څنګه ګډا کولی شي؟ کوډریک کلاس موټریاس. دا بوټي زیاتره خلک ټیلیګراف یا ډانسینګ ټری په نوم پیژني. دغه بوټي زیاتره ایشیایي ملکونو کې ملاویږي. د حیرانګۍ خبره دا ده چې کله دغه بوټي د موسیقۍ دون واوري نو د دې پاڼې خوځېدل شروع شي. هم د دې وجه دته ډانسینګ ټری ویل کیږي. اصل کې دغه بوټي د موسیقۍ आवाज او یا وایبریشن محسوسوي، په دې وجه باندې دا خوځېدل شروع شي. دغه بوټي تقریبا 100 میټره پورې خوريږي. آیا تاسو داسې بوټي چرته لیدلې دي چې کم تخنیږي؟ د شمالي کینیا کلکند ځنګلونو کې د دې 2 بوټي شته. دا بوټي چې کله ته اومګي نو دا تخنیږي. کته چرې دغه بوټي پاڼې یا خاخ باندې لاس اومګي نو د دې پاڼې چې دی هغه کلاو شي. کله چې دغه بوټي ته لاس ورړې دا د انسان په رنګ تخنیږي. د بوټي عجیب او غریب حرکت چې دی هغه تاسو محسوسول شي او په ښکارای لیدل شي. رامنګر ځنګلو کې هم دغه بوټي موجود دي. خلکو دیتا
تخنیدونکي بوټي، خندا ولا بوټي او نور هم ډیر نمونه ورکړي. ډیر ساينسدانان لګي دي په دې باندې تحقیق کوي، خو تر اوسه پورې دوی ته د دې پته ونه لګیدا چې دغه بوټي ولې تخنیږي. نمبر 8 سټون پلانټ. لیتوس نومي دغه بوټي د باسکټبال بوټي پرنګ سیکلون قسم سره تعلق ساتي. دا زیاتره خلک پیپل پلانټ او لیوینګ سټون په نوم پیژني، ځکه چې په لیدو کې دا ورکوټو کاڼو یا د تیږې په شان ښکاري. دا خطرناک ځناور نه بچ کېدو لپاره کاڼو کې ځان ملاو. په دې وجه باندې اولنی نظر کې ته دا پیژندل هم نشي. دا زیاتره د افریقي ریګستاني علاقو کې ملاويږي. دغه بوټي زیاتره خلک کور کې هم ساتي. د دې ډیر زیات قسمونه هم شته او د دې رنگونه هم بیل وی. نمبر 9 ټری اف لایس. ډیر عجیبه او ځانګړي ښکارېدونکي دغه بوټي د وارن ریګستان کې موجود دي. دغه بوټي تقریبا 400 کاله او یا د دې نه هم زیات زاړه دي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 فوټه خواوشای. د استرالیا ریګستان کې کېدو باوجود دغه بوټي کله هم وچیږي نه. د دې خواوشا میلیونو پورې چرته هم یو بوټي تاسو ته په نظر نه راځي. د حیرانګۍ خبره دا چې اوس هم دغه بوټي ترقي کوي. ویل کېږي چې دغه بوټي ولې ډېرې زیاتې ژورې په دې باندې دا د ځمکې ډېر لاندې نه خپلې اوبه راکاږي او ژوند تیری. دا بوټي کتو لپاره هر کال زیاتره سیلګر راځي. نمبر 10 هایډنورا افریکانا. دغه بوټي د ساوث افریقا ځنګلو کې ملاويږي. دغه بوټي نه ډېر ښه بوی ځي. دا بوی اکثر د پخانې په شان وي. دغه وجه دا چې دې ته ډېر حشرات مایله کیږي. دغه بوټي خاورې کې دننه خور شي او بهر سور رنګ کې ګل ښکاري. د افریقې خلک دې ته جیکراترولز یا جیکرا فوډ په نوم باندې هم پیژني. دا بوټي په خاوره کې خپل میوه کوي. دغه میوه ذایقه د الو پرنګي. ملګرو په دې کې تاسو ته کوم بوټي ټولونه عجیبه ولګېدو تاسو مونږ ته کمنټ کې ویلی شئ. ویډیو مو که خوښه شوي نو لایک یې ضرور کړئ. د خپل ځان او د چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله پامان.